سهار چې پروت دی وده دی دا 15 ګټې دی وشو چې خراب یې خېږي دا د کار او د روزګار نه دی خبر نه دی هلته پټي وچ شوي دي اوبه غواړي چې سړی اوبه ته دا وده دی واړه د پاغه د سهار نه چې وده یې بېخي خوب دی وړه کېږي څه خبر دی د سهار هېڅ نه وتی لږ کار کول هم غواړي هلته پټي دي وچ کلک د هغوی به کول غواړي ماشا مازغه غایا د هغې پټي ته سوځي هغو تا د دلاوري بدماش نه دي پټي غشتی نه دی پټي خلکو سره دي لانجو باندې اچولي لیونی پرېږده مړه دلاور پټی د واړه د دلاور دی ته پوه شه او دلاور پوه شه لانجمن پټی دی که نه وړه مړه مازغه ولې خرابې پرېږده چې پکې غوسه شي دا شوتل او دا غنم ولې غوسه شي ته لیونی دوی دواړه ځو دلاور سره بیا راکاږو خپل پټي غم خو باقي خپل پټی خلکو ته پرېږدي ولې یم زه دې سره ورسره راکاږلی نه شم که راکاږي به ته به ورسره راکاږي زه ګوره خپله وچ ډکه یم جنګ نه شم کوی دواړه ځو وچ ډکه یو کو ډبل ډکه خو دواړه ځو خپل پټو ته خپل غمې کوو لال به شو ګوره ته ګوره چندانې شانې موږ به پرې خراب کړي چټي مله خو ما سره ګرځي او زما تورې ته پته نشته دی چې دوی پټونه و چې د پې کوټرام بې نه 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 کوټره کېږي زه چې هغه بدماش سره ګوره څوک نشي چلیدلی چې تر څو چې زه ژوندی یم په دې رګونو کې زما اوبه نه رښتیا اوبه چلي نه رښتیا وینه چلېږي که نه نو بس هېڅ مشکل نشته چې کله زه مړ شوم یا وتښتېدلم بس بیا به تا خو یوه خبره ده کوم داسې نه چې دلاوري راشي او بیا تا کور ته تښتېدلی وتښتم داسې نو پردې ولې چې خو ګیټ دې لګولی که نه مړه هر ځای کې ورخطا کېږي په طریقې سره وګورم دې ځل به چې پټي ته ځو بس خو زه چې پټي ته ځو زه د کرکټ میچ ګورم ته خو نه ځو پټي ته ماشاءالله سږ کال یې ښه دانه کړې ښه دانه خو ښه دانه کړې موږ ته هم پته ده څه موږ ته لګي خو موږ به موږ ونه لیدل چېرته کښېنو همدغه ځای کې کښېنو که نه دا ښه ځای دی بس کښېنه کښېنه هلته کښېنه هلته ښه شوه ځوانیه پټي خو دې راوستم ګورجانې څه دپاره دې رښتیا راوستم تازه پټي ته مې راوړی چې شوتل ریبو که نه شوتله خو به ریبو خو نور دې راوړی دی نه نور خو مې نه دی راوړی نو مړه ته م عجیبه سړی نو شوتله بیا په څه شي ریبو په لاس ریبو که نه لاسونه هم نه کېږي مړه پټي دلته دا خبرې پرېږده خو دی دلاورۍ بدماش دلته راوړي که نه بیا په ولاړه نه سرمن وباسم او د پټي منځ کې چې چوکن یالوم او دا سرمن پکې ورچوم ګیدړان او سپیان او دا شین او پې ډاروم چټي لګوي مړه موږ نه پې سرمنه ونه باسي بیا به زموږ په سرمنه باندې ګیدړان او سپي او ته دې نه خلاص یې او ته دې خلاص او داسې د چین ماچین ښاپېرۍ چې خلاص به خلاص ولې وې اوس ورته خپې ټینګې که در پسې راځې که نه ستا دوا په کار را پاسه تېر شه جګ مې زه ساده واده شډل زلمی یم د ننګرهار د خړې خاورې شا زلمی یم زه دلاورۍ افغانۍ یم افغانۍ ما ځمکه خو د بدماشانو بدماش نشي اخیستی نو بیا تا څنګه جرأت وکړو چې زما ځمکه والي نه زما دی نه دا ستا دی دغه ځای د پاک الله دی ته پکې څه نو ما ته پته نشته چې اخیستی مې د چا دی که نه بېشکه د پاک الله ده خو نصیب کړې اوس زما ده زه بدماش یم بدماش خلکو نه ځمکې په زور دسم په زور چېرته چې اسمان د خپې دسې کړي هغه هم وایي چې د اسمان ما نیولې نو ته هم وایې چې د ځمکه ما نیولې نه مړه د څه دې پسې له خپې چې اسماني تن چټي لګوي چټي خود لګوي چټي خو دونه شی دی ونه نشي نیولی نو اسمان به څه ولي ځمکه مې اخیستې ده او زمونږه ده لانجه بل کوو په حجره کې ګوره نه کور لرم نه حجره موږ سره مه کوه لانجه چې نه کور لرې نه حجره ځکه خو به دې وامه په دې خوله بیا خو درځم په همدغه شیبه ورځه پې موږ پې مه غر کوه بس دې ظالمه مړ دې کو ځمکه دې د ستایي خو زما دا ورور پرېږده نه مې پرېوستو خو بس بچ شو رانه نه تا دې جب کې څه شی لټوو
وای سر مو وټاکه وای خو دې والو خو اوس خو پیشاک که کنه خو غږ دې کړو که والله دا پیشاک دونه دروند نه وای دی که وای نمبر سره کومک شه که کوشه مانه کومک شه تا خوشه ته ملګری نه نی په ماشین ایستلی وای څه نړیوال جنګ دې کړی دی چې داسې غځېږي راغځېږي یو څو څپې راشوې ده بدمنه سړیه نو خدای دې په نیکو مل شه نو واسکټ دې بې راته وشکوو نه زه تا له دا وایم شهزادګانې تا په دې ټیپ کې شی کتل چې زه دې په سم کوټې راکړم ولې جوبې مې راک په دې وخت کې ما چې تمانچه مې راک کړی شي درګنونکي ما پرې ډاس کول اړیکې مې وژلو که څه کلاخونپوک دیږي ولې نه دیږي ماله ته چټي لګوي وایسته په ټوټې کاکا جب خو نه چې وریځې لیونی زه داسې ماشینه ګرځوم هغه داسې قطکي کړس خطې کوم په جیب کې واچوم چې غوټه مې چا لرې شي چې غوټه مې چا لرې شي کړس سیدې کوم وپسې پانټاکا غوندې ماشین دا جاپان نه ته راغلی داسې پانټاکا چټي لګي خو دې خاطر وکړه دې پټي نه تېر شه منګه پې مخکې خلک لیدلي چې والې خوړلي او موږ هم پې اوس وخوړل تا خو ولیدل دې نه تېر شه بل واله هسې تېنه تېر شه یم دلاورۍ دې دا شو کلو باسي چې ته ځان ته یو ځان ته ومه که چېرته ما او تا چې ته دوه وې که نه دلاوره مې د څرمن ایستله خو ځان ته ومرمان دغه دی چې ما سره ما څه په ګډو وجستل یاره ته چې شی وې منه خو دوه خو موږ وخوړل زه ته ولاړ وې او زه دې ورته پرېښې وم چپ شو دا خبره مه کوه خلکو ته څه جواب ورکوې چې موږ یې دواړه وټکولو خو ځان ته به ځان راولې که نه تا پټي خبره کوله پټۍ مې بل اخیستی دی او لانجه مې هم د ختمه کړې ده ونې به کېږي ونې مې موالي دي او شفتله مې پرې کرلې بس هغې ته به خیر ده ماله ته چټي لګي پټو ته لاړ شو که نه افغانیه وایه وروره پټۍ خو دې واغېستو خو چې بیا هم په چاک وترنې موضوع ته پکې لږه تله ولیږو مړه او که نه یارو بل لانجمن پټۍ دې اخیستی والم پکې مونږ هغه هم زمونږ پټۍ و د نو څه د خدای نه جوړ شوه داسې بدماشان را پیدا شوي نه حلال ګوري او نه آرام ګوري او قبضه چې پټۍ د خپل دا په نوم کوي که مور وي که پلار وي که بچي به صرف ورته آرام او حلالې ګټي او دا پټۍ خو دې صحیح واغېستو نه چې بیا د چا ونښېږي صحیح او غلط پکې لا څنګه وي پټۍ وایم او پیسې مې ورته ورکړې دې کې غلط او صحیح څنګه نه خو بیا هم بدماش ونه کوي چې بیا بدماش نو ته څو یو دلاورې بدماش نه دي ټول خلکو نه ځمکې نه په دې خبره چې څونه ځمکې یې نیولي دي الله دې والي په زور ځمکې ټولو خلکو نه نیولي امین ستړی مه شي هریشه ستړی مه شي ولې دا پټۍ هم ستا دی ټوله علاقه زما ده ته لا وایې چې دا پټۍ هم ستا ده تاسې ویواله که تا خو ویلې دا د دې نه دی دا بل تاسو نور څه کار او روزګار شته که نشته چې دا بدماشیانې یم دا لوچاګیانې دي چې کوم خراب کارونه یې تی کوي نه وداسې داسې مه کوه که هر ځي دې ته ګوره وایي ستا نور کارونه شته و که نه چې دا ونه کړو موږ اخر څه وو ته په خپله سوچ وکړه ګوره چې د پردي سل کوره وران کي یو کور خپل نشه باللی نه ته ماله دا وي او دا دا دومره عمر کې دا دومره ځمکې نیولي مکمل علاقه دې لاندې کړې ده تا چې دا کوم کوره یا بنګله دې چې اچولی خو ته ما ورته دا بدماشي ده او دې لاکونه دې ورته وي ظالمه توبه وباسه الله ته او رضا په همدې ده باندې توبه وباسه او د دې دغه ځمکو نه تېر شه او د لانجو نه چې څه دې نیولي هغه دې ستا یې خو نوره توبه وباسه رښتیا وایي که دلاوريه د غریبانان چې 150 روپۍ د ورځې ګټي دی د ولږې مړه شول چې ته به هم مړ شې خو ته دا کارونه مه کوه پردۍ ځمکې دي او قبضه پې اچوې دونه ظالمي نه ده پکار یار خبرې تاسو ما ته وکړې ما ته ژړا راغله زه به نن نه پس دا هر څه پرېږدم نو بیا خو را تر غاړې وځه که هر څه به زه پرېږدم زه په کمه الله دې جنتي که جنتي دې که موږ سره ډېر ښه ډېر احمد دلاوريه کومه ځمکه چې د رانه مخکې اخېستې هغه دې ستا شي خو دا د چا شي
دا ستا شي. صحیح ده لانجه به کوو نه رښتیا چې بس کو چېرته په حجره کې. بلکل